السلام علیکم. امید دی چې خبرې تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نو د نن ورځې ولاګ شروع شو او د ټولو نه اولنی کار دا دی که نه چې ځو سټوډیو ته. تاسو به هم د ځان سره بانګیان نارې وي، تاسو به هم د ځان سره بوځو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې. راځئ چې ځو سټوډیو ته. په دې ټایم کې راورسېدم سټوډیو ته. سټوډیو ته څنګه رالم که نه نو کار مار شروع دی. دا وایي نه څوک چونه ورکوي لګیا دي، څوک رنګونه ورکوي لګیا دي. ماشاءالله ماشاءالله. نه یې تا رسا اورېدلي دي داسې دومره خرچې کوي دغه کوي سټوډیو برابروي. څنګه اورېدلي زموږ ځای دی چې خپل ځای کې سړی ناسته پاسه کوي چې هغه صفایي نو خپل سړی به خپل کوي. دا خو ته چې راځې خورېس کې بس یو کار مار به نه کوي. دا ګوره داسې خبره ده که نه دلته خو دا پته نشته. خو مطلب زما د اړه نه دا زه مطلب د خپل نه هر سړی خبرې خدای پاک زما اړه نه خبر دی. زه نن سټوډیو ته صرف او صرف د سره پاره رالم. تاسو ته پته ما ته پرون نه امید دی دیوال له چونه ورکول غواړي. زه صرف د دې لپاره رالم. تا دا پته صحیح شو کپړې بدلو راځه. نو داسې خبره ده که نه نن زمونږ په کور کې کار نه و، زموږ په نوي کور کې نن د کار چھوټي وه. زما په نصیب باندې بار ځای کې کار لیکلی دی. دلته راورسېدم نو بس دلته کار به کوو. نن هلته نه کوو، نن به دلته کار کوو. کپړې وپړې مې بدل کړي، یونیفارم مې واغوستو، داسې یونیفارم مې واغوستو. دا وینه تو یونیفارم چیک کړ دی چمپله دی هوا څنګه وګړي. بس داسې خبره ده که نه چې دلته کار شروع کړو نو چې دا کار مار ختم شي که نه انشاءالله بیا به وروستو میلاوي ګپ شپ به لږ چېرته ځای ما زموږ سره اوسه. په دې ټایم کې سټوډیو داسې دی. دا وینې او اوس چې زما مبارک سړی راغی که نه، مبارک نه څه ته برکتي سړی راغی که نه، هغې نه بعد سټوډیو چیک کړئ. اوس په دې ټایم کې کپړې مپړې مې دوباره چینج کړې. کار مار نن چې کوم کار مار و که نه هغه له خیره سره ختم شو. وختي سټوډیو څنګه و هغه درته ښیم، اوس څنګه د هغه هم درته ښیم. ماشاءالله ماشاءالله. وګورئ ته دا دیوال لم رنګ ورکو، دا باډر یې مو وکړې. دا وینې داسې د دې ځای پورې دې دیوال لم رنګ ورکو. دا پوڼو دا سیډونه چې دي که نه دا سیډ او دا یو سیډ دې له هم رنګ ورکو، چونه مور له ورکړه. اوس پکې یو کار پاتې دی او کار دا دی که نه چې دا دروازې چې دي که نه دې له رنګ ورکول غواړي. او دا رنګ چې دی که نه مونږ په خپله نشو ورکولی، دې له مونږ رنګ ساز راولو. مونږ وایي دا صفایي وغیره دا هر څه چې دي که نه دا ملک صفا کړو، دا سویمنګ پول وغیره دا هر څه لرې کړو، دا صفا ډک کړو. خو بهی داسې خبره ده که نه چې څوک ورې دا رنګ نه شوی که نه دې کړکو دا د دروازو دا رنګ نه شوی هغې پورې لا صفایي نه کړو ځکه چې بیا به ګنده کېږي. اوس په دې ټایم کې راغلی د روټۍ. نو روټۍ خورو او بیا میلاویږو. او بهی په دې ټایم کې مې روټۍ وخوړه. څنګه چې مې روټۍ وخوړه که نه نو سیده رالم بازار ته. سټوډیو کې ذات حساب نه شم. ولاګ دا شاټ رانه مې هېر شوی و. دا ځکه په سټوډیو په بازار کې اخلم. کور نه راته کالو شوې سودا مودا نشته، بازار ته لاړ سودا راوړله. نو رالم بازار ته دې دکان ته. دا زما ملګری دی نو بس دنه څه سامان وامان اخلم بیا به روانګي کوم ځم به کور ته نه نور کارونه مې هلته بیا وم. ساټ ته دې سړي دومره روپۍ وګټلې که نه چې څه وایم. اوس سره په جیب لاس کې پیسې دي. دا وینه 100 روپۍ نه راکوي. دا ما نن زه دې سودا راغلی وم. دا وینه زمونږ کور چې کومه سودا وه که نه مطلب کور ته چې کومه سودا کوله ختمه شوه. اوس رالم د پینټ دکان ته. دا وینې او تاسو ته چې مختلف وي که نه سټوډیو دروازې چې دي که نه هغې له رنګ پکار دی نو اوس هغې له رنګ اخلم. په دې ټایم کې بازار نه واپس شوم. ټول سودا مودا مې وکړه. رالم سټوډیو ته. اوس داسې کار دی که نه بهی چې
چې یو مریض دی هسپتال کې د هغې تماشې له ځم بیا هغې نه انشاءالله واپس راشم که نه بیا میلاویږو چېرته ځایم. اوس په دې ټایم کې واپسي مې وکړه رالم سټوډیو ته هسپتال نه واپس شوم او داسې کار دی نه چې روانګي کومه کور ته دا وینې مازدیګر دی ماښام کېدو وال دی نو بس کور وخته ورسېدو که نه انشاءالله نو بلاګ به وکړو هلته به ګپ شپ ولګو پوره وخته ونه رسېدو نو بس بیا دا بلاګ هیرې شاک دی ګورو که نه څه کوو چېرته ځای ما زموږ سره اوسئ. او اوس په دې ټایم کې ماښام بانګ وي او موټرسایکل مې هغه ودروي بس دقه راورسېدم کور ته څنګه یې تاسو ته مه وي که نه مې کور وخته ورسېدو نو بیا به ګپ شپ لګو که ناوخته ورسېدو بیا ګپ شپ نه لګي. اوس ماښام مونځ کوو او بیا ګورو که نه او ګورو څه خو مطلب ماوستن نه بعد به میلاویږو ځکه چې بس روټۍ خورو او ماوستن مونځ کوو نو هغې نه بعد به انشاءالله میلاویږو چېرته ځای ما داسې کیسه را که نه چې مخکې به مونږ د په ژمي په موسم کې د ژمي په موسم کې چې کله مونږ د ماوستن مونځ وکړو واپس پر رالو حجرې ته نو ګپ شپ هم لګو چکپ هم پکې کوله لډو که نه اوس د اوړي ورځې دی مطلب اوړی دی که نه او د اوړي را شپې چې که نه څه خلک ووي د ژمي مازدیګر یې لکه نو ژمي نه مازدیګر په شان دي لنډې لنډې شپې بس لا خپې پرې غځولې نه بیا ساري نو اوس مونږ مطلب ګپ شپ نه لګو او مانځه نه څنګه راشو نو بس لږ ساعت یې سارېږو زه خو ډېرې سارېږم ځکه چې ایډیټینګ کوم ما ته کار ډېري نو بس په دې وجه باندې نو بلاګ بل شارټ چې که نه هغه زه په دې وجه باندې وانخلم. زمونږ نننی بلاګ دومره امید دی چې نن بلاګ به ستاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان بلاګ پورې خپل ورور له اجازت ورکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ. لوی الله په امان.